د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ ته. بیا د خاکریز د ولسوالۍ څخه چې کومه لار اوس نوې جوړه سوې ده جوړیږي کار هم پر شروع دی بامیانو ته ځو. د دکان مسؤله ته څه څنګه ده دکانداري څنګه ده ساعت تیر دی پکښې دلته خو خرګا ورته وایي او اکثره خلک کوډل هم ورته وایي. داسې کوډله جوړه کړې ده د ګرمۍ دپاره د ګرمۍ په خاطر باندې. وایي د سپین مخ د تړون نه چې جات څه راخېږي وایي مزل کوم په پښو تڼاکې مې پر زړه راخېږي وایي ګلونه بې وفا دي چاته لاس نه ورکوي ګلونه بې وفا دي چاته لاس نه ورکوي ازغي دي وفاداره در لمن مې کشوي. په لاره کې د توران انګور وه چې تاسو مرکه واورېدل د دوی خبرې مو واورېدلې. سلامونه قدرمنو لیدونکو، هیله مند یم چې جوړ و روغ خوښ خوشحاله به یاست. قدرمنو لیدونکو، منیر فیصل یم او د یو څه ځنډ وروسته بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. دا چې ځنډ د موبایل نه شتون و، موبایل غلو راڅخه غلا کړی دی، نو په دا خاطر باندې ما بیا داسې یو باکیفیته ټلیفون نه و پیدا کړی چې ښه په های کوالټي باندې تاسو ته ویډیو وکړم. کور یې ودان زما د ملګري چې مې دا موټر راکړي هغه مې موبایل راته راکړي چې ته د خپل یوټیوب یو څو خپرونې په وکړه او بیرته راته راکړه. البته موبایل موټر یې بس د یوې ورځې دپاره راکړی دی. نو خدای مهربانه دی چې بیرته زه داسې په های کوالټي باندې موبایل پیدا کوم چې البته موبایل داسې لوړ ظرفیت لرونکی موبایل پیدا کوم چې تاسو ته په یو ښه ظرفیت باندې یو ښه کوالټي باندې ویډیو جوړ کړم. که چیرې بیا تاسو موبایل راته راستوئ دا به بیا ستاسو مهرباني بیا به د خیر سره ستاسو د دغه مهرباني له وجې خلک کندهار داسې نورې سیمې داسې نور ولایتونه د هغه موبایل د لارې بیا ګوري. نو نن روان یم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ ته. بیا د خاکریز د ولسوالۍ څخه چې کومه لار اوس نوې جوړه سوې ده جوړیږي کار هم پر شروع دی بامیانو ته ځو. د لارې جریان به راسره وګورئ، د لارې کار به راسره وګورئ چې کار یې 100% خلاص شوی دی، در کومه ځای رسېدلی دی. هلته به د انجینرانو سره خبرې کوو، د کارګرو سره به خبرې کوو. همدارنګه به په خاکریز ولسوالۍ کې پر انځور باندې پروګرام جوړوو، کلیوالي پروګرامونه به جوړو. تاسو ویډیو در پایه راسره وګورئ او دا ویډیو به پر څو برخو ویشل کېږي انشاءالله. نو قدرمنو لیدونکو، دا چې دغه لار د کندهار دپاره ډېره مهمه ده. نو قدرمنو لیدونکو، تاسو ویډیو در پایه راسره وګورئ، منیر ویژن د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. مخکې درځي چې ځو د خاکریز ولسوالۍ خواته روانېږو. زما ملګری هم راسره دی ګل احمد او زه یم. نو واخان ته ځو، د واخان په نامه یو رسټورانټ دی، هلته د خیر سره ناشته کوو. کله چې مو ناشته وکړه د خیر سره بیا به نو خپل سفر ته ادامه ورکړو. تاسو راسره اوسئ، ویډیو در پایه راسره وګورئ. که مو چینل سبسکرایب کړي تر خپلو ملګرو پرې ورسوئ او که مو نه یې سبسکرایب کړي سبسکرایب یې کړئ. انشاءالله چې د خیر سره په دې سفر کې به تاسو راسره یاست او هغه څه چې دغه څه سره چې موږ مخ کېږو په تاسو به یې ومینو انشاءالله.
واخان څخه راووتلو د واخان رسټورانټ څخه ناشته مو وکړله شیدې مو راواخیستې په ګلاسونو کې پر لارې بیا چښو زه ګل احمد جان او د هغه تر څنګ به نور خپل سفر ته ادامه ورکوو د خیره سره څه چې په لاره پیښېدله یا ورسره مخ کېدلو په تاسو به ووینو انشاءالله. څخه راواوښتلم دغه استرنګ ته ګل احمد جان کښېنستی. ګل احمد جان به ډرایوینګ کوي او زه به عکاسیانې کوم، ویډیو به کوم او ښایسته ښایسته ځایونه به په تاسو وینم. نو قدرمنو لیدونکو دا یو د بابا صاحب زیارت ته راورسېدلو، د بابا ولی صاحب زیارت ته. د دې زیارت مخکې تېرېږو، بیا وروسته د خاکریز لارې ته ځان سده کوو. دا چې تاسو وینئ دا د بابا صاحب زیارت دی یا بابا ولی صاحب زیارت دی. ډېر ښایسته زیارت دی. انشاءالله که خیر وو دلته به هم د خیره سره ښایسته خپرونه تیاروو. او دا خو نو وینئ انار د کندهار موزینه ده او دلته چې دا چوک جوړ کړی دی ډېر خوندور ښایسته چوک دی. دې ته نو وایو زرغون ارغنداب. هرې خواته چې د سترګې په اصطلاح باندې جد کوي نو زرغونې سیمې لري. باغونه دي د رقم میوو باغونه دي او ډېر غټ باغونه دي. دلته په ارغنداب کې به تېر سو بیا نو د خیره سره د ارغنداب هم د کندهار ولایت د مهمو ولسوالیو څخه یوه ولسوالي ده چې زیات شمېر زراعتي زیات شمېر میوې باغونه زرغونې سیمې ګرد دلته دي او زیاتره کندهاري ځوانان یا هم د نورو ولایتونو ځوانان د میلې دپاره هم دلته راځي. نو دا د ارغنداب ولسوالي ده. دلته مو دا دکان ته ودروئ، دا دکان به په تاسو هم ووینم. دا نو په دا لویه لاره کې دا دوکانونه جوړ سوي دي د دې دپاره چې دا خلک ځي همدلته مثلا اوبه دي او څه دي هغه رااخلي او بیا مخ پر لږ سفر کې زه به ورته اسم. ګل احمد ته راته کېږي زه به ورته اسم، د دوکاندار سره به هم وغږېږم. او دا چې وینئ دا د ارغنداب سیمه ده. جوړ په خیر، څنګه یې نانې ښه په خیره خیرات دی؟ ښه دی. د دوکان مسؤله ته ښه څنګه ده دوکانداري څنګه ده؟ ساعت تېر دی پکښې؟ دا پیپ څه پکې؟ دا ولا فاشي پکې. څنګه ښه یخې اوبه دي ولا؟ دا د کوم ځای دی؟ دا دغه برمي. ښه ته به اوس ماته څه شي راکړې؟ څه شي غواړې ورور؟ ستا شی ستا په خدمت کې. ښه د کومو ځایو څخه خلک دلته درته راځي دغه سوداوې درته کوي؟ دا نه مې لیر ځای د ښاره ګرده د ښار خلک دلته راوړي. دا میلې ته چې راځي؟ میلې ته راځي. دلته نو اکثره قدرمنو لیدونکو وطني شیان هم پراته دي، وطني تولیدات. مثلا دا مانا چپس دی و دغسې نور چې لاواز دی دا ټول په افغانستان کې اوس جوړېږي. تر مخه به د نورو بهرني هیوادونو څخه راتلل خو اوس الحمدلله دا هر څه دلته جوړېږي. دا بریاني په نامه دغه دی کمپنۍ ده، دا بریاني بیخي ډېر سامان جوړي. دا د خوراکي ښه خاشه چپس خوراکي تولیدات جوړوي. ډېر پرمختللې ښایسته کمپنۍ ده او د دې په کندهار ولایت کې ده. ښه او دوبۍ سیډز دا چیرې جوړیږي؟ دا هم د دې کندهار کې جوړیږي؟ اوهو دوستان دا بل د خوشحالۍ خبر. دا زړه شما شایسته بهترین هستین، شما شایسته بهترین هستین. په دې کې بیا نقطه تاسو پیدا کړئ او ودرېدل چې دغه ادرس بایپاس چوک. ښه
ته یوه دانه دغه راکړه اورو دا ښایستې زړنې دي ورو د دې خوند به هم وګورو یوه دانه د هغه ور واچوه بل څه شته ستا یو دانه به دغه تریخ مانا چپس به راواخله دا ښه خوند کوي اوه دا خوند کوي که دغه تریو یې ښه خوند کوي ښه دغه تریو به راواخله دا تریو چپس دی ډېر خوندور چپس دی یوه دانه دغه که او ته یو دوې دانې ښه دا هم د کندهار تلویز دی دا چې ما مخکې وویله دوستانو لاوا کمپنۍ ده دا سلنټي جوړ کړی دي نو ماشاءالله اوس افغانستان په خپلو پښو ولاړ او خپل تولیدات لري اسد بدره به یې جوړ کړي دا لوکوزي سوله یوه دانه لوکوزي بله راکړه ستا ښه ستا نوم څه دی جلیل احمد جلیل احمد ته مکتب وایې اورو په څوم صنف کې په دویم کې درغلی ښه په دویم کې ماشاءالله خدای پاک دې په خپلو کارو کې بریالی لره دا مخله یوه دانه غټ بوتل اوبه هم راکړه دا غټ بوتل اوبه سولې هغه داسې سپک سپک سامان مو راواخلئ لږ لږ مطلب نو قدرمنو لیدونکو په ارغنداب کې یو بیا نو د ارغنداب ځو د خیره سره خاکریز ته خاکریز زما څه وایي د خاکریز نوم ډېر هېرېږي داسې زرغونې سیمې دا ښایستې سیمې په دا ځایو کې شته او موږ خو نو په دغه موټر کې یو نو قدرمنو لیدونکو تاسو راسره اوسئ انشاءالله زه به بېرته موټر ته خېږم د خیر سره در یو حد پورې راغلي یو لا هم ارغنداب کې یو او دا وینئ چې خواته هم ښه تکشنې ساحې دي او جې خواته هم تکشنې ساحې دي خو دغه باغونه تاسو وینئ داسې خړ کړي جګر سره چې دوړو پر پرچې چې تر څو ګورئ دوستانو ډېر یې سره بدرنګي کړي دي خو دا چېرې دا لار جوړه سي ډامبر سي بیا نو نور هم د خیر سره هغه په اصطلاح باندې جلا کیف ولري پر لاره تېرېدلو دلته د توران انګور دي پراته دي او داسې یو کوچنۍ خرګاه ده دلته خو خرګاه ورته وایي او اکثره خلک کوډلو هم ورته وایي داسې کوډله جوړه کړې ده د ګرمۍ دپاره د ګرمۍ په خاطر باندې ځوانان السلام علیکم ستړي مه سئ جوړ په خیر صحت مو ښه دی ژوند په خیر دی څوک به مرکه را سره وکړي ښه به خبرې را سره وکړي ته یې را سره کوې ښه خیر ته یې را سره شروع کړه پروا نه لري څنګه یې ځوانه جوړ په خیر شکر دی الحمدلله چې ته جوړه شوې وروره ښه په خیر تېرېږي چې چمچیان جوړ دي ستا نوم څه دی عبدالولي عبدالولي جانه دلته ناست یې ماشاءالله دا خو هوا هم ډېره ښه زبردست هوا ده دا خرګاه ښه هوا جوړه کړې ده ډېره ښایسته هوا ده بده ده چولو هوا راوځي بله یخ شماله ده لوړ سر یې بند دی دلته ته څه کار کوې دلته دغه توران مې ورکړي دي نو اوس باره میده وچوو چې وچ سوی اوس نو وچ دي بله بعدوم نن د خیر سره
سره. ښه دا توران انګور دي. و تور انګور دغه د چیش لپاره دغه کوئ؟ دا خو لاندې چې بیا دلې راوچ کړو دلې وچ کړو چې وچ سولې باره بیا سره راټولې کړو بارونه بیا بازارو ته ځي خرڅېږي. ښه دغه یو شی میجن جوړیږي و دا بیا موږ دلته خرڅوو دا خریداران یې رانیسي بیا وړي ښار ته ګمرک ته بیا د ګمرکه څه بیا نور تجاران راځي هندوستان او نورو هېوادو ته بیا دغه هلته وایي دوا او دغه شیان کارېږي. صحیح دي صحیح دي. او وروره ته راسه ما او تا به هم خبرې سره وکړو ته ولې داسې لرې راسته ولاړ ته راسه کښېنه دلته زما څنګ ته سړی مست څنګه یې وروره په خیر یې جوړ روغ یې شپې ورځې په خیر جانجبالان ښه دي ژوندی اوسې تو خو هلته اخته وې دغه انګورو سره اخته وې سره څه چمچه پکوې بالا مې انګور خو نه وش کوو را شروع دي بالا پسې هواروو بیا چې د خیره سره وچ سوې بیا پسې پاکوو. شش کال خو نه وای د انګورو هم بازار بیخي سره سوړ و ولا بازار یې سره سوړ و د 2-3 کاله کېږي خو شش کال بیا بازار سره سوړ دی کنې انګور ښه انګور سوي خو دا دی چې بازار یې نسته کارونه یې په دغه سره خراب دي و دا چې اوس د خیره سره تجارتونه سره ایلاسې لارې سره ایلاسې د نورو هیوادو سره معنا کار سره برابر شي بیا دا موږ ته دغه انګور ډېرې پیسې جوړوي. کله چې اخته یې د ځان سره یو زمزمه یو شی کوې ولا کوم داسې خاص شی مو نه دی کړی ولا په دا کار اخته یو ری فکر م کوم په دغه کې باندې چا یا بازار بیا څنګه سي خوندور به سي نه خیلی وخت چې غټ کړي یو زمزمه خو حتما کوې د ځان سره چې اوس راته وکړه دا لیدونکي به هم ستا اواز واوري. دا کوم زمزمه مې نه ده کړې در اوسه چې نه ده کړې ته څنګه یې په جې ما یې پلا راجویا ته زنګ وهلی دي نو دا زمزمې یې نه دي کړې یا ته راته ووایه چې مثلا ته یو ښه زمزمه کوې زه هم در سره کوم ته هم را سره وکړه هېڅ مه شرمېږه ولا که خو اوس مې هېرې سوي دي پروا نه لري زه به یو څه وخت درکړم چې په یاد یې کېده نه صحیح دی چې په یاد یې کړله بیا به زمزمه لیدونکي هم غواړي چې موږ وخاندو دغه سیمه په ووینو هلته به انګورو ته هم یې پلا ورځو دغه انګور به وګورو ته بیا وارې دغه عکاسب هم لیدونکو ته ښکاره کړو ونیسه ته نو یو دغه راته ووایه څه شي به درته ووایم یو چې په خوله درځي هغه ووایه بغیر له ښکنځلو نو دغه ده داسې شرکم یې بولې شعر راته ووایه ښه خوندوره راته ووایه چې په زمزمه کې راته چې شعر دی خو چندانې نه ورسره پوهېږم ولې موږ ته دغه بسم الله الرحمن الرحیم وایي د سپین مخ د تړون نه چې جا څه راخېږي وایي د سپین مخ د تړون نه چې جا څه راخېږي وایي مزل کوم په پښو تڼاکې مې پر زړه راخېږي وایي ګلونه بې وفا دي چاته لاس نه ورکوي ګلونه بې وفا دي چاته لاس نه ورکوي ازغي دي وفاداره در لمن مې کشوي. اوهو ماشاءالله دا خو څلوریزه وه بس نه وم مې نه ویسه بس دا مې درته ډالۍ راډیو ته چې زنګ ووالي څه چې ورته ویله بس دا همدغه مې ورته ویله خبره زما څه نوم یې هېر شو دی مې راته وایه چې نوم جنیز دا باره چې بیا مې نوم را په یاد شو بیا مې ورته وویله چای هم راواچولې کور مو ودان زه خو د چای سره دستوی نه یم جوړ ستاسو لپاره به یو غړپ وکړم په داسې خارګاه کې لیدونکو یا داسې کوډله کې چې شاوخوا داسې تاکونه یې سره دغه کړي دي لمر ته ګزاره نه کېږي مګر عجیبه لا دا ده چې دلته ځای ځای لمر دی خو هوا ډېره زبردست ایله ده د کامرامین رنګ هم داسې بله کوم څه ګوره چې ګرمي یې وسوه که څنګه دی ځو به یې پلا به هغه ځای وګورو لیدونکو تاسې راسره اوسئ لیدونکو دا خو راغلو د خیر سره دغه د انګور داسې پراته دي دا تور انګور دي ډېر خوندور انګور دي دا وایي د وینې دپاره ډېره ګټه لري دا د وینې دپاره ګټه لري نو اوس یې بیا دلته یو څه سره جلا کوو دا تور انګور یې واروو دا سره یې جلا کوو دا تور انګور یې بیا په ښه قیمت خرڅېږي سره یې بیا نه خرڅېږي ښه تا دلته داسې در باندې ومښلوم ښه بس سید و بس دا دلته د خیره داسې سره جلا کوو دا سره انګور یې د صفې ته اچوو دا بیا هلته جلا واروو دا سره انګور چې دا دونه قیمت نه لري دا تور انګور یې بیا ښه قیمت لري نو دا چې بیا د خیره سره وچ سولې بیا ځي هندوستان ته ښار ته ځي د ښار سې تجاران وړي هندوستان ته هلته دی وایي څوک وایي دوا ویجن جوړېږي څوک وایي هغه خلک یې خوري نو خو دا دی چې اوس یې بازارونه کمزوري دي که چیرې بازارونه
خوندور سي بیا دا موږ ته ښه پیسې را جوړي هم به اقتصاد سره برابر سي ګرده خبرې به سره برابرې سي د افغانستان اقتصاد پر دغه زراعت باندې پر دغه زراعت باندې ولاړ دی نو اوس لارې بندې دي انګور هم دا رقم سوله سره کنې انګور سوي دي شاشکال ښه خوندور انګور سوي دي خو دا دی چې بازار یې سره لیدلی دی که چیرې بازارونه د پخوا رقم وی یو من اوس کې په 200 په 800 افغانۍ موږ خرڅولې د پر دغه ځای باندې اوس چې خریدار راسي په 400 په 350 یې غواړي د دې څه وڅکې جوړېږي وچې بیا چې موږ دلته باد کو پاکې کو بس خریداران راځي تجاران راځي د ښاره څه هغه یې راسره نیسي بیا هغه نورو ځایو ته وړي نو پر دغه ځایګې باندې چې دا اوس هوارې دي پر دغه ځایګې یو کال ما هوارې کړې وې تقریبا په 800 افغانۍ مې ورکړې چې هم ډېرې ورستې وې په هغه کال ډېر په دوبي کې بارانونه هم وکړه ستاسو په یاد یې نو دا اوس تر هغو ښه وڅکې هم دي مګر بازار نه لري دغه وڅکې اوس په 400 افغانۍ یا په 350 افغانۍ غواړي چې دا اوس هم خریداران راسي نو یعنې دغه په نیمې سودلې یعنې بازار یې دغه رقم سو نو اوس هم خدای مهربانه دی چې د افغانستان سره یو لارې مارې سره ایله سي او کارونه سره برابر سي خدا دې چې زموږ دولت چې پلا په رسمیت وپېژنده سي خدای مهربانه دی ژوندی اوسه ګرانو لیدونکو خپل سفر ته به ادامه ورکوو دا په لاره کې د توران انګور و چې تاسو مرکه واورېدل د دوی خبرې مو واورېدلې د دا توران انګورو څخه بیا تورې وڅکې جوړیږي او بیا اکثره دلې په افغانستان کې هم استعمالیږي دا وڅکې بیا په وریجو کې استعمالیږي او یا هم دغسې د چای سره خوړل کېږي او داسې نورو هېوادونو ته هم ځي نو خپل لار ته به خپل سفر ته به ادامه ورکړو تاسو راسره اوسئ دا لار راسره ووینئ دلته پر دغه ځای باندې ډامبر شروع سو نو داسې ډامبر هم نه دی دا کچا ډامبر دی خراب سوی دی جوړ سوی دی بیا خراب سوی دی هغه اصلي ډامبر چې څه جوړیږي هغه مخته دی جوړ سوی هم دی او څه نه څه جوړیږي نو هغه هم راسره ووینئ او دغه ډامبر دا کچا ډامبر هم راسره ووینئ باره به درته معلوم سي چې په دې لار باندې سفر کول یو څه ستونزمن دی